السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده عمران خان چې دنو الشفا هسپتال ته منتقل کړی دی. هغه سره څومره سکیورټي تللې ده، هغه چې دنو په هسپتال کې به هغه څومره وخت ایستاری ویډیو را سره مکمل وګورئ. څنګه چې تاسو ته پته ده د یو څو ورځو نه دا خبره چلېده او جج چې دنو فیصله کړې وه چې عمران خان چې دنو د الشفا هسپتال ته منتقل کړي او دغه چې دنو علاج وشي. تاسو ته هغه مونږ ویلو چې دغه چې دنو دوه مسلې وي، هغه مونږ تاسو ته ویلې وي چې هغه د څه وجې نه وي. بل طرف ته چې دنو عمران خان چې دنو بېګا د شپې وړی دی، خو د هغه سره تقریبا 200 خپله سکیورټي ورسره وه چې هغه چې دنو ډي آی جي او دا ټول ورسره وو چې عمران خان چې دنو د شپې وړی دی الشفا هسپتال ته منتقل کړی دی. د هغه نه پس چې دنو الشفا هسپتال مخې ته چې دنو تقریبا د 1000 سکیورټي هم ولاړه وه چې 1 کیلومتر خواته چې دنو هلته څوک ورتللی نشي. 1 کیلومتر به ته لرې ودرېږې، کم کس چې ویډیو ریکارډ کوله و 1 کیلومتر زه لرې ولاړ یم، خو د هغه باوجود چې دنو څوک نه پرېږدي. ځکه څوک نه پرېږدي چې هلته شفا هسپتال ته چې څومره لارې دي هغه یې مکمل طور باندې بندي کړي دي چې هلته څوک لاړ نشي. بل طرف ته پکې دا خبره هم ده عمران خان چې په کم فلور کې دی، په A فلور 4 نمبر کمره ده، په هغه کې چې دنو عمران خان موجود دی. خو هلته نرسان یې نه پرېږدي، هغه خلک نه پرېږدي چې هغه یا ریکارډینګ وکړي یا د عمران خان نه تصویر وباسي او هغه چې دنو شیر کړي. هغه بالکل د دې اجازت نشته دی. هلته سکیورټي ډېر زیاته ولاړه ده، تقریبا د 1 کیلومتر پورې چې دی نو سکیورټي ولاړه ده. 1 کیلومتر چې دنو بیا ته ځې او 1 کیلومتر لار چې دنو هغه شفا هسپتال ته ده. نو عمران خان اوس پته نه لګي چې کېدای شي یو هفته چې هلته ایسار کړي، کېدای شي میاشت یې ایسار کړي، هېڅ پته نه لګي. تقریبا 6 ډاکټران دي چې دغه به معاینه کوي، دغه به علاج شروع کوي. اوس پته نه لګي چې پرمننټ دغلته به علاج کوي او که نه کوي. نو د عمران خان لا زوره پته نه لګي. 6 ډاکټران دي که بیا دغلته علاج نه کوي نو د بهر ملکونو نه به چې دنو دې ډاکټران هم راغواړي او بېګا د شپې عمران خان چې دنو الشفا هسپتال ته چې دنو منتقل کړی دی. عمران خان چې دنو په شفا هسپتال کې دی، بالکل چې دنو هلته څوک نه پرېږدي. د 1000 نه زیاته سکیورټي چې دنو الشفا هسپتال مخې ته ولاړه ده، بالکل چې دنو 1 کیلومتر چې دنو لرې به چې دنو هلته ولاړې د شفا هسپتال نه. نو بالکل چې دنو څوک نه پرېږدي. عمران خان چې دنو خو برابر دغه نه تصویران هم ایسته شوي دي په ګاډۍ کې چې کله و، ځکه چې د شپې چې دومره خلک ولاړو په روډونو باندې چې تاسو سوچ هم نشئ کولی چې کله عمران خان چې دنو اډیاله جن نه منتقل کاوه، هغه چې دنو الشفا هسپتال ته منتقل کاوه، نو ټول خلک چې دنو راوته وو، ډېر غټ خلک راوته وو، په هغه باندې ګلونه ورچېله. نن چې دنو د عمران خان چې کومه پاپولیرټي ده، که تاسو هغه ولده که نه تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. که سوشل میډیا کوله که صرف په د عمران خان چې دنو هغه اواز وي، د عمران خان هغه ویډیوګانې پکې وي کومه چې بېګا ریکارډ شوي دي. نو پښتنو ورونو عمران خان به ډېر زر پته هم ولګي. عمران خان وایي نور ښه برابر دی، دغه نه تصویران هم ایستلی شوي دي په ګاډو کې، خلکو ښه بھرپور کوشش کړی دی او عمران خان چې دنو هغه منتقل شوی دی الشفا هسپتال.